د پاک څښتن تعالی په نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د تلیا میزان 28مه چې د اکتوبر میاشتې 19 نیټې سره برابره ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. په قطر کې خبرې اترې مهمې هوکړې سره پای ته ورسېدلې. ذبیح الله مجاهد خبرداری ورکړې چې د افغان او پاکستاني پلاو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې د یو مهمې هوکړې په لاسلیک سره پای ته رسېدلې دي. په اروپا کې میشتو افغانانو ته خبرداری. 19 اروپایي هیوادونو له اروپایي کمیسیون غوښتي چې هغه افغانان چې په ناقانونه توګه په اروپا کې میشت دي په زور بیرته افغانستان ته واستول شي. او حماس تېره ورځ اسرائیلو ته 2 جسدونه وسپارل. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت اعلان کړی چې د افغان او پاکستاني پلاو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې د یو مهمې هوکړې په لاسلیک سره پای ته رسېدلې دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دواړه هیوادونه ژمن دي چې دښمني او تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي او اختلافات د خبرو اترو له لارې حل کړي. د هوکړې له مخې پر امنیتي ځواکونو ملکي وګړو او تاسیساتو به برید نه کېږي او د دوحې او انقرې په منځګړیتوب به یو ګډ میکانیزم جوړیږي چې د هوکړې پلي کېدل وڅاري. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوربند هرکلی کړی او هغه یې پر سم لور لومړی ګام بللی دی. افغانستان اسلامي امارت اعلان کړی چې په قطر کې د افغان او پاکستاني پلاوي ترمنځ خبرې اترې د یوې مهمې هوکړې په لاسلیک سره پای ته رسېدلي. د هوکړې موخه د سولې ټینګښت، متقابل درناوی او د ښې ګاونډي اړیکو پیاوړتیا بلل شوی. په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان اسلامي جمهوریت د استازو ترمنځ مذاکرات د یوې توافقنامې په لاسلیک کولو سره پای ته ورسېدل. موږ دغه توافقنامې ته د رسېدو په لاره کې د ورونو هیوادونو قطر او ترکیې له هڅو ستاینه او قدرداني کوو. د دوه اړخیزې توافقنامې له مخې دواړو خواوو سولې، یو بل ته احترام او د ګاونډیتوب ښو اړیکو ته په ژمنتیا تاکید کړی. دواړه غاړې د دیالوګ له لارې د ستونزو او مسایلو د حل غوښتونکي دي. دواړو اړخونو په کامل او معناداره اوربند توافق وکړ. پرېکړه وسوه د دواړه هیوادونو به د یو بل په وړاندې د عداوت هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستاني حکومت خلاف دي. دواړه طرفونه به د یو بل په امنیتي ځواکونو، ملکي خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. په راتلونکي کې به د منځګړو هیوادونو په وساطت یو میکانیزم رامنځته کیږي چې دوه اړخیزه ادعاوې وڅېړي او توافقنامه عملي کړي. په همدې حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف هم د اوربند د هوکړې پخلی کړی او ویلي چې د خبرو راتلونکی پړاو به د روان اکتوبر میاشتې په 25مه نیټه د ترکیې په استانبول ښار کې ترسره شي. د موړي په خپل ایکس لیکلي چې په راتلونکي ناسته کې به د اوربند پر جزئیاتو تفصیلي بحث وشي. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او پاکستان ترمنځ له اوربند څخه هرکلی کړی او هغه یې پر سم لور لومړی ګام بللی دی. په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب افغان او پاکستاني پلاوي د سمدستي اوربند پر سر هوکړې ته رسېدلی دي. وزارت زیاته کړې چې دواړو خواوې د دایمي سولې، ثبات او ګډو میکانیزمونو د جوړېدو په اړه هم سلا شوي دي تر څو د اوربند دوام او عملي پلي کېدل ډاډمن کړي. د سرچینو په وینا راتلونکي ورځو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعقیبي ناستې ترسره شي څو د اوربند د دوام او د پولو د امنیت د ټینګښت لپاره همغږۍ رامنځته شي. یاد وي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات شو چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان فضایي حریم نقض شو او افغان ځواکونو یې په ځواب کې پر ډیورند فرضي کرښې د پاکستاني ملیشو پر پوستو بریدونه وکړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې دا تازه هوکړه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د ختمېدو او د سیمه ییزې تلپاتې سولې په ټینګښت کې مهم ګام ثابت شي.
د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د مالیزیا له لومړي وزیر داتو محمد انور ابراهیم سره د پاکستان پوځي رژیم له لورې د افغانستان د حریم د نقض په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. ملا محمد حسن اخوند ویل افغانستان د جګړې پلوی نه دی او پاکستان د افغانستان حریم په نقض کولو سره د جګړې پیلونکی و. د مالیزیا لومړي وزیر د مذاکراتو پر پیل خوښي څرګنده کړې او د ډیپلوماسۍ له لارې یې د مسلې پر حل ټینګار کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم الحاج محمد حسن اخوند د مالیزیا هیواد لومړي وزیر داتو محمد انور ابراهیم سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دې خبرو کې پر دوه اړخیزو اړیکو د پاکستان لخوا د افغانستان د حریم د نقض په تړاو خبرې اترې وسوې. محترم رئیس الوزرا د اسلامي امارت اصولي دریځ بیان کړ او ویل افغانستان د جګړې پلوی نه ده بلکې په سر کې هم پاکستاني لوري د افغانستان د حریم په نقضولو د جګړې پیلونکی و. نوموړي وویل د هیواد د ملي دفاع وزیر په مشرۍ له پاکستاني لوري سره په دوحه کې خبرې روانې دي او موږ پایلو ته منتظر یو. د مالیزیا لومړي وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کړکېچ وروسته د خبرو د پیل له امله خوښي وښوده او د ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو پر حل یې ټینګار وکړ. له دې سره سم د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د څانګې مشر محمد رضا بهرامي د پاکستان او د افغانستان د اسلامي امارت ترمنځ له اوربند هرکلی کړی دی او دا یې ګټور او رغند اقدام بللی دی. بهرامي د خپل ټولنیز پاڼې ایکس لار لیکلي چې د سیمې د ټولو هیوادونو ګټه په دې کې ده چې آرامي، ثبات او امنیت پیاوړی شي. نوموړي زیاته کړې چې ایران د سیمهییزو هڅو ملاتړ کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دایمي سوله او د باور فضا رامنځته کړي. د ایران دا دریځ وروسته له هغه څرګندېږي چې کابل او اسلام آباد په قطر کې د یوې هوکړې له مخې د اوربند او د ښې ګاونډي پر اصولو سلا شوي دي. 19 اروپایي هیوادونو او ناروې له اروپایي کمیسیون غوښتي چې هغه افغانان چې په ناقانونه توګه په اروپا کې میشت دي یا خو په خپله خوښه او یا هم په زوره بیرته افغانستان ته واستول شي. انکه د دې لپاره د افغانستان له اسلامي امارت سره خبرې اترې هم اړینې وسي. د هیوادونو ویلي له 2021 کال وروسته چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی د بیرته ستنولو رسمي تړون له منځه تللی دی چې له امله د هغو افغانانو شړل ناشوني شوي چې د جرمونو په تور محکوم شوي دي. د اروپایي چارواکو پر وینا دا وضعیت د اروپایي هیوادونو د امنیت لپاره اندېښنې زیږولي او د پناه غوښتنې پر پالیسۍ یې د خلکو باور کمزوری کړی دی. د اروپایي کمیسیون تر اوسه د دې غوښتنې په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو څانګې ویلي چې د کډوالو د فشار د کنټرول لپاره د غړو هیوادونو له وړاندیزونو هرکلی کوي. د پاکستان پوځي رژیم وړمه شپه د پکتیکا ولایت په برمل او ارګون ولسوالیو کې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په دې بریدونو کې د کرکټ کلب د اتو لوبغاړو په ګډون 19 ملکي وګړي شهیدان او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایت په برمل او ارګون ولسوالیو کې د پاکستاني پوځي رژیم د تیر شپې په هوایي برید کې د وژل شویو شهیدانو د جنازې مراسم په هغه ولایت کې ترسره شول. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د 48 ساعته اوربند او د قطر په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د راپورونو تر پای ته رسیدو پورې وغځول شو. خو دا د پاکستان پوځي رژیم چې تېره شپه یې بیا د پکتیکا ولایت په ارګون او برمل ولسوالیو کې په ملکي سیمو هوایي بریدونه ترسره کړل. په بریدونو کې د کرکټ اته لوبغاړي، ښځو او ماشومان په ګډون 19 ملکي وګړي شهیدان او 14 نور ټپیان شول. عیني شاهدان د برید شیبه داسې بیانوي چې دلته د کرکټ لوبغاړي سره یو ځای شوي وو، لوبه یې ګټلې وو، بیا د یو ثبات په مناسبت دلته راغلي وو. ناڅاپه پاکستاني پوځیان په همدغه ځای باندې برید وکړل. دلته ټول بېګناه ملکي او غیر نظامي کسانو، څوک کرکټرانو، څوک استادانو، څوک بچیان، ښځینه او سپین ږیري وو. خو د پکتیکا یو شمېر نور اوسیدونکي د پاکستان د پوځي رژیم لخوا د دې بریدونو د بندولو غوښتنه کوي. موږ په کلکه د دې نه غوښتنه کوو چې دغه ظالمانه حرکت دی ودرېږي. که چېرې ونه درېدل، افغانان تل د خپل دولت تر څنګ او د خپل خلکو تر څنګ ولاړ دي. د جګړې نه په شا تلونکي خلک نه دي، د وخت نه دي د جګړې سره بلد خلک دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم د پاکستان د پوځي رژیم بریدونه له نړیوال قانون ښکاره سرغړونه ګڼي. وقتی که هیئت از افغانستان و از پاکستان و هم به میزبانی قطر اوج صحبت میکنن، خلاف ورزی ها و به شهادت رساندن مردم افغانستان این بهای سنگینی داره برای پاکستانی ها که باید جوابش را بدن. هم حریم افغانستان را نقض کردن، هم به تعهدات خود عمل نمیکنن. له بل خوا د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې یو مطبوعاتي اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي اسلامي امارت د پاکستان د دې بریدونو په ځواب کې د هغه هیواد په پوځي رژیم باندې غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کړي دي.
که څه هم اسلامي امارت د پاکستاني ځواکونو د یرغل او د شخصي حریم د نقض پر وړاندې د ځواب ویلو حق حتمي ګڼي، خو د خپل مذاکراتي ټیم د وقار او درناوي د ساتلو لپاره د اسلامي امارت مجاهدین له نوو حرکتونو څخه ډډه کوي. په ورته وخت کې د هیواد کرکټ بورډ هم د پاکستان بریدونو په ځواب کې له پاکستان سره درې اړخیزه لوبلړۍ لغوه کړه او د هیواد یو شمېر مشهور لوبغاړو په شمول د راشد خان د هیواد د کرکټ بورډ د سپورت د ملاتړ له پرېکړې هرکلی وکړ. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې اسرائیل ویلي چې د حماس غورځنګ د شنبې په ماښام له غزې د 2 اسرائیلو مړو تابوتونه ورسپارلي دي. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 28 وژل شویو له ډلې 12 مړي سپارل شوي دي چې دا د یوې اونۍ اوربند په بهیر کې مهم پرمختګ بلل کیږي. د اسرائیلي چارواکو پر وینا د رفح یوازینۍ سرحدي دروازه به تر بلې خبرتیا پورې تړلې پاتې شي تر څو حماس پاتې مړي هم وسپاري. خو د حماس یو ویاند ویلي چې د غزې پراخې ویجاړۍ او د اسرائیلي ځواکونو سخت کنټرول د مړو د سپارلو بهیر ورو کړی دی. دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې د غزې د اوربند او بشري مرستو په اړه خبرې اترې لا هم دوام لري. له تاسو خپل ټولو همکارانو نه په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت لرئ.